زمون قاتل معلوم دی زمون قاتل پټ نه دی وی قاتل راکړه زما قاتل زما سټیټ زما مرګ حکومت کړی دی چې په کومه لاره دې وژلی یم په بله لاره ټوپک نه رالم په دقې لاره به درځم او انشاءالله هم دقې اقتدار به درالم د شیخ صاحب د وینې تپوس په هغې مقام کې ولې شهید شو په دې نقطه سوچ د هر چا د قاتل پولیشن یو شرط نه چې زه وایم پلانکي قاتل ګیر شو دا ولې نه کېږي زما جنګ بین الاقوام سره زه عالمي کفر سره په جنګ زما قاتل عالمي قاتل دی زه په هغې توګه لګیا یم زه په هغې پولیشن جنګ کوم که تاسو وګورئ نو د علماو نه د عوامو دپاره خیرخوا په دې خاوره بل څوک نشته ما د پاکستان ولس نه وجلي ما د پاکستان عوام نه وجلي د پاکستان ولس او عوام زما لاس ښکلوي زما خپې ښکلوي زما د سپي قدر کوي نو د پاکستان ولس عوام به ما ولې وجلي زما د مرګ وجه دا ده عالمي کفر خبره ته فکر کوئ عالمي کفر نه غواړي چې مدارس آباد وي نن جمعیت علماء اسلام په عالمي دنیا کې چې د اسلام کوم نوم ژوندی ساتلی دی دا تحریک بل چا سره نشته دا ما سره مدرسه ده ما سره مرکز دی بستره ګرځوم خپل ملکي هم او بیروني هم دغه خپل دین په ټوله دنیا خورم او په خپله خاوره مې بیروني دعوت بند کړی دی دا د جمعیت علماء اسلام جرم دی په دې جرم زه مړ کېږم ما دې ته عیني تحفظ ورکړی نن زه په کلاو غړی پاکستان کې خپل دعوت چلوم بیروني دنیا ته ځم خو زما کلي ته نه قادیانې راتلی شي او نه یهودي راتلی شي او نه هندو راتلی شي دا کمال د جمعیت علماء اسلام سیاسي ګراوند دا ما سره کافر نه تسلیموي چې ته په خپل مذهب کې آزاده ته روان یې زغه دغه زما جرم دی په دغه جرم ما ته مرګ راکوي او دویم خبره مختصر کوم دریم دا چې زه په ګراوند کې د سیکولر قوتونو سره په جنګ یم په دې خاوره سیکولر نظام غواړي هغه ماله بربند تهذیب راکول غواړي هغه خو نن الحمدلله جمعیت علماء اسلام ټوله دنیا چیلنج کوي چې زه یو نظام هم نه منم زه په سیاسي ګراوند کې چې منم اسلام منم دغه د اسلام ازادي او آیین او دستور زما جرم دی په دې جرم زه نن مړ کېږم نن د جهاد تصور ختم دی نه جرنیل ویلی شي نه قاضي ویلی شي نه لیډر ویلی شي نه صدر او ګورنر وزیر اعظم ویلی شي نن د فلسطین په خاوره زه هم جهاد تسلیموم د عراق په خاوره هم تسلیموم د پاکستان په خاوره هم تسلیموم د ټولې دنیا کې د ظالم نه چې بغاوت کوي او د جهاد د نارې تایید کوي جمعیت علماء اسلام دی زه په دې جرم شهید کېږم ما دا جرمونه دي خلک به موږ په کوم جرم مرو دا جرم زما د خاورې دپاره نه دی دا جرم زما د بین الاقوام سره جنګ دی او په دې خاوره د بین الاقوام پر کټي ناست دي زمون قاتل معلوم دی زمون قاتل پټ نه دی وی قاتل راکړه زما قاتل زما سټیټ دی زما تا سره دی بس نه وایم چې زیات کړی دی او نه امر او نه بخر زما مرګ حکومت کړی دی چې په کومه لاره دې وژلی یم په بله لاره ټوپک نه رالم
هم په دقې لاره به درځم او انشاءالله هم دقې اقتدار به رالم د شیخ صاحب د وینې تپوس په هغې مقام کې زما بله لار نه ده که ته ماله بله لار راکوې موږ به بله لار نه ځو موږ هم په دې لار به درسره ځو چې په کومه لار دې نیولی یم هم په هغې لار به درځم ما نه ملک او خاوره کې زه فساد نه پیدا کوم زه قربانۍ ته ولاړ یم دا زما پیغمبر خدا مکه کې د مرګ بندوبست خلکو کړی مدینه منوره کې خلکو بندوبست کړی څنګه چې د هغه ته د مرګ منصوبې دي نن دته هر عالم ته منصوبې دي دا ما ته په وراثت کې پاتې دي دې باندې زه څه پروا نه کوم یو وخت به راشي څنګه چې پیغمبر خدا اقتدار ته لاړ کفر مغلوب شو انشاءالله دا د پټکي خاوند به دغه ته رسي ته به مغلوب کېږي انشاءالله بهرحال سبا جمعه ده ټول څونه خطیبان دي څونه امامان یې تاسو به سبا په جمعه کې اعلان کوئ بیا پکې بله جمعه نشته داسې را که نه بر هېڅوک اعتراض نه کوي او که په خپله یې نشو ویلی نو جوماتونه بدل کوي زه به ستا جومات کې جمعه وکړم ته زما جومات کې جمعه وکړه نو مېلمه ته بیا خیر دی هېڅوک څه نه وایي نو په جمعو کې اعلانونه وکئ باقاعده خلکو نه وعدې والئ کوڅه په کوڅه محله په محله دکان په دکان په هر ځای کې دا څو ورځې داسې کوئ چې چارسدې ته د بیروني لکه د نورو اضلاعو د کیفیکې خلک راځي چې پنډال داسې ډک وي چې هغوی ورته په لارو باندې ولاړ وي چې داسې استقبال وکړو موږ د هغې خلکو چې موږ د شیخ صاحب دپاره د دغې وینې دپاره د دغه خپل استاد محترم او د دغه خاورې د یو عظیم شخصیت دپاره موږ تاسو ته په لبیک یو نور جلسه زموږ خپله کامله ده الله خوشحاله